تازه خبر اشرف غنی د اسلامي امارت سره د ګډ کار کولو اعلان وکړ د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چمتو یم چې د اسلامي امارت سره په ګډه هیواد ته خدمت وکړم غنی وایي چې یاد خدمت بغیر له کوم امتیاز او شخصي غوښتنو کوم او غواړم چې د هیواد په پرمختګ او اوسنی بحراني حالاتو څخه د وتلو لپاره یاد خدمت ترسره کړم دا چې اشرف غنی ولې او څنګه د اسلامي امارت سره وظیفې ته زړه ښه کړی او څنګه به افغانستان له دغه بد سیاسي او اقتصادي حالت څخه وباسي بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سي سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم محمد اشرف غنی د پاکستان پر ضد له اسلامي امارت سره لاس یو کړ اشرف غنی ویلي چمتو یم چې د هیواد د روان بحران په حل کې ونډه واخلم پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه پیغام کې ویلي که ولس اړتیا وویني او غوښتنه وکړي دی چمتو دی چې د هیواد د روان بحران د حل د وضعیت د سمون او د پرمختګ لارو په ښودلو کې ونډه واخلي هغه ټینګار کړی چې شخصي غوښتنې نه لري او هیڅ ډول مقام یا امتیاز نه غواړي بلکې هدف یې د افغانستان د راتلونکي جوړښت او ثبات لپاره عملي لارې او تګلارې وړاندې کول دي غنی ویلي افغانستان په یو حساس تاریخي پړاو کې دی او هیواد د دوو لارو ترمنځ انتخاب لري یوه لاره د وضعیت ښه کېدل د ملي یووالي تأمین او له کړکېچ وتل دي او بله لاره د بحران جوړېدل او د لا زیاتو ستونزو لوري ته روانېدل دي دی زیاتوي د دایمي سولې ثبات پرمختګ او نړیوال مشروعیت اصل د ولس پر اجماع ملي خبرو اترو همکارۍ او یو بل منلو ولاړ دی او پرته له دې هیڅ حکومت یا سیاسي نقشه نسی بریالی کېدای او د یوې ډلې حکومت ته پاتې کیږي ولسمشر وایي افغان ملت باید د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي هغه ټینګار کړی که اعتماد عدالت او ملي اجماع رامنځته سي افغانستان کولی سي په راتلونکو کلونو کې له بحران په ویاړ ووځي او د داسې راتلونکي په لور وخوځي چې په 2040 کال کې معاصر افغانستان د 300 کلیزې پر مهال د نړۍ سیال وي د ولسمشر غنی دا پیغام په داسې مهال خپور شوی چې د اسلامي امارت اړیکې له پاکستان سره خرابې شوي دي او غواړي چې په روانو سیاسي او کړکېچنو حالاتو کې د اسلامي امارت ترڅنګ د هیواد د پرمختګ او د ګټو د ساتلو لپاره ګامونه اوچت کړي قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان